که زما د موبایل سکرین لاک پاسورډ یو کس ته معلوم هم وي خو بیا هم زما د موبایل سکرین لاک نشي کولولی، ځکه ما په خپل موبایل کې یو داسې پټ سیټینګ کړی دی چې هر منټ پس په خپله زما د موبایل سکرین لاک چینج کیږي، پاسورډ یې بدلیږي. یعنې څنګه ټایم اوړي په منټ باندې زما د موبایل پاسورډ هم چینج کیږي. دغه سیټینګ تاسو ته هم درښایم. که تاسو په خپل موبایل کې په لاک باندې دا سیټینګ کول غواړئ نو تاسو بالکل کولی شئ. بیا منټ په منټ پس تاسو د موبایل پاسورډ چینج کیږي، به چاته به هم پته نه لګي. دغه لپاره تاسو که ویډیو تر اخره پورې وګورئ، که ویډیو مو خوښ شو ملګرو سره هم شیر کړئ. زه د موبایل سکرین طرف ته او دغه پټ سیټینګ تاسو درښایم د سکرین لاک دپاره. دغه سیټینګ کولو لپاره به تاسو یو ایپ ډاونلوډ کوئ. د هغې لینک ما تاسو په کمنټ کې هم درکړی، د هغې نه هم تاسو ډاونلوډ کولی شئ. که لینک کار نه کوي راشي په خپل موبایل کې ګوګل راوړئ، په ګوګل کې به تاسو سرچ کوئ تازي نوکري. څنګه چې ما سرچ کړی دغه شانتې به سرچ کوئ. تاسو به څه وکئ، په دې اولني سایډ تازي نوکري به کلیک واخلئ. تاسو سره دا پیج کولاو شي، په دې کې به تاسو په دې سرچ بټن کلیک کوئ او دلته به تاسو لیکئ انلاک یور موبایل. څنګه مو لیکئ سرچ به یې کوئ. څنګه هم سرچ کوئ دا تصویر به راواخلئ، په دې به کلیک واخلئ. بالکل ښکته به راشئ. په دې ډاونلوډ به کلیک واخلئ، دا ایپ په خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ. څنګه هم ډاونلوډ کړئ په اوپن کې په سټارټ په کلیک واخلئ. چې څنګه هم تاسو په سټارټ کلیک کوئ د ایپ له به مکمل اجازت ورکړئ، مکمل اکسس به له ورکړئ، هر څه به الاو کړئ. چې کله هم الاو کړئ تاسو به دا پیج کولاو شي. په دې کې دا اولنی اپشن دی، په دې کې ډېر زیات سیټینګ نشته. انیبل لاک سکرین دا به تاسو کوئ، دې ځای نه به آپ وین دا به تاسو آن کوئ. اوس تاسو که موبایل چې دی په دې باندې دا لاک ولګېده، صحیح ده. په دې کې اوس تاسو په دې خپل موبایل کې نور سیټینګ هم کولی شئ. ایمرجنسي لاک پکې هم تاسو لګولی شئ. دا دی ایمرجنسي انلاک بای والیوم، یعنې که تاسو سره لاک کار نه کوي، یو قسم لاک کار نه کوي، نو تاسو پکې دا لاک ولګوئ. بیا تاسو د والیوم په بټن سره هم خپل موبایل انلاک کولی شئ. نو دا سیټینګ تاسو اپ کولی هم شئ، آن کولی هم شئ، ستاسو خپله خوښه ده. اوس پریویو لاک سکرین، اوس پې ما لاک لګول دی، نو په دې پریویو لاک سکرین به مونږ کلیک واخلو چې آیا لاک اوس مونږ سره څنګه شو کیږي. په دې مونږ کلیک کو، دا اوس ګورئ ټیک شو. بله ټایم څه دی، 1 بجه ده 2 منټه. نو اوس چې دا کوډ مونږ ورکوو څنګه به ورکوو 0102 دا لاک په مونږ سره اوپن کیږي. دغه شانتې دوباره ګورئ که اوس مونږ سره لاک نه ایستی کیږي نو مونږ بر والیوم بټن نه هم دا انلاک کولی شو. ودلیدو دغه شانتې تاسو دا سیټینګ کولی شئ، ډېر اهم سیټینګ دی. دغه شانتې مزید ښایسته ویډیو لپاره مونږ سره کنیکټډ اوسئ. ډېره زیاته مننه، د الله په امان.